چې کومه زنانه څلور کاره کوي کنه باس وام چې دا بس کلکه مؤمنه ده، کلکه دې دپاره دا پوره دي. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کوي، د فرض منځ اهتمام کوي، دا ضروري خبره ده. فرض منځ کې د چا سره زنانه سمجوته مه کوئ، مه د خاون مه د بچو. فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ړومبې زنانه تلې ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاون نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وخت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به سالن کټوی ما خواته ورته مصله ور واچوي، زه دا غوښه به ورته خوري نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سی کوي، دا مونځ دی. په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی نه. چې د مانځه ټیم شو آزاد اوش باس او د سکو درون لباس واو او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. مونځ د رب سره ملاقات، مونځ د الله په دربار کې حاضري لګولې. وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نه ړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی، چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کوي، په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مونځ نه کي ښه، چې ولاړه په مانځه اډو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه، مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاون حق دی. حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام نه کوي. نو یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتي. دریم د خاون رضا اغستل، خاون رضا کول. خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي، دا زنانه نه د خبر. اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول د خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کومه ته خوشحاله یې، که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجدو په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي؟ نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ماله چاپي کوه نو دله چاپي شروع کړه. تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کړه، د تهجدو په ټیم کې دله خپې مالش کړه. نو د خاون رضا اغستل زکه دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی، د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلي روژه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي. خاون ورته نه به نیسي نفلي روژه، سبا زما خیال به ساتي، زما خدمت به کوي. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلي روژه، د دې خاون خدمت. دا خبره ښه په دلیل کوم، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تفوس کیږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې